बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. زه صفی الله زمان یم. په نن ورځ لیکچر کې به تاسو ته د ټیکس سټایل به ښیو تاسو په CSS کې. په دې لیکچر کې به تاسو ته موږ د ټیکس سټایل هغه ټول پراپرټیز او ټول ویلیوز په تاسو ته ښیو چې اپلای کوو په یو ټیکس باندې چې په CSS کې موږ سره موجود دي. ښه راځو خپل مزید معلومات خپل د دې ټیکس سټایل په اړه تاسو درکو. ګوره موږ سره په ټیکس سټایلینګ کې چې دی په CSS کې موږ سره فرست چې دی کلر دی، موږ دې ته کولی شو کلر وښیو ورته اساین کو. بل موږ سره ټیکسټ الاینمنټ دی، ډیکوریشن دی، ټیکسټ ډایرکشن دی، موږ سره ټیکسټ ټرانسفارم دی، موږ سره لاین هایټ دی، ټیکسټ انډنټ دی، موږ سره دغسې ټول پراپرټیز چې دي دا موږ اپلای کوو په دغه په نن ورځ لیکچر کې. را به شو نو خپل VS کوډ بس خلاص کړو دغلته او تاسو ته به موږ د کوم یو پیج هم چې راخستی دی، ګورې ما ځان ته یو HTML فایل راخستی دی دلته، بل ما سره یو CSS فایل دی د style.css په نوم باندې. همدغه HTML فایل ما په براوزر کې هم کلو کړی دی چې په دلته به زه کوډ لیکم او هغه به اټومیټیکلی ما سره دلته په براوزر کې ریلوډ کیږي. ښه د دې لپاره به زه راشم یو ډیف به والم او ډیف کې به زه د دې لپاره به څه لیکنه وکړم. زه به دې کې ولیکم چې لورم، دا لیکنه مې وکړه او دا الټ زیډ سره مې دا دلته ریپ کړه. صحیح ده. ښه دا ما سره دلته کله چې زه دا سیف کوم په براوزر کې به دا ما سره څه کېږي، دا ما سره لوډ کېږي. ښه زه به راشم دلته ګورې ښه ما سره چې کوم یو style.css فایل مې راخستی دی، دلته په دغه ډیف باندې به زه څه کوم دا به اپلای کوم. ځینې دغه تیر لیکچر کې موږ تاسو ته چې بارډرس ویلې که نه، د هغې سولډ کلر او د هغې کوم سټایل و دا ټول به موږ دلته اپلای کوو ورباندې چې دا موږ ته وښودل شي چې دا ډیف کوم ځای پورې تللی دی. صحیح ده. ښه را به شم دلته په دغې خپل style.css فایل باندې مخکې له دې چې دلته راشو په دې ډیف باندې به موږ یو ID اساین کړو. ID به ورته ورکړم او ورته ولیکم چې مای ډیف. صحیح ده. دا مې ورته ID اساین کړه. نو راځو په style.css کې چې کله ID اکسس کوو نو موږ هیش ورته لیکو. دلته لیکم چې مای ډیف. صحیح ده. دا مې ورته ورکړه او رالم دغه ډیف مې ځان ته ټارګټ کړه. صحیح ده. نو کله چې دا مې ولیکه راځم دلته په ډیف باندې ځینې پراپرټیز چې هغه اپلای کوم ورباندې زه ورته لیکم چې بارډر. زه بارډر ورته اساین کوم، ورته چې دا بارډر باید څومره اوسي، 1px د دې باید بارډر اوسي، د دې باید سټایل باید څنګه اوسي، سولیډ باید اوسي. صحیح ده. سولیډ ورته انتخابوم، سولیډ مې ویلې، او د دې کلر باید شوي بلیک باید اوسي. ما سره بلیک ښه ښکاري په دغه براوزر کې، نو زه ورته دا اساین کوم. صحیح ده. ګورې دا مې ورته ورکړه، یعنې د دې بارډر رالل. زه اوس دغه چې دی د دې لپاره یو څه نور پراپرټیز چې هغه اپلای کوم ورباندې او ورته وایم چې ته باید څه وکړې، دې باید ته باید ویډ او هایټ باید زه ورکړم چې په دغه براوزر کې ما سره صحیح شکل سره شو شي. ښه ویډ ورته ورکوم، یعنې د ویډ باید څومره اوسي، 50px باید اوسي، او هایټ ورته ورکوم، هایټ باید د دې زه څومره ورکړم، د دې باید 60px به ورکړم چې دا ما سره څنګه شو کېږي دغلته. صحیح ده. ګورې دا ما سره ډېر کم دی. صحیح ده. نو 50px مې ورکړی، دا ډېر کم دی. زه باید دا څه وکړم، دا به زه پرسنټیج باندې کوم چې پرسنټیج کې ما سره 50% به کوم. صحیح ده. دا به سیف کوم. ګورې دا ما سره وښودل شو. صحیح. ښه او دلته چې دی ګورې ما سره دا 60 دی، دا به زه 80 کوم چې دا ما سره لږ ښودل شي، دا ټیکسټ پکې شو شي. صحیح ده. ښه دا چې زه غواړم چې منځ ته یې راوړم نو زه د مارجن نه استفاده کوم. زه غواړم چې دغه زما ډیف چې دی دا باید څه وښودل شي دغلته، زه 2 ویلیو ورته پاس کوم. ورته وایم چې داسې وکړه مارجن کې ټاپ او رایټ نه چې دی دا باید څومره وشي، 30px وشي. صحیح ده. دا مې ورکړه. او بل چې دی د رایټ او لیفټ نه چې وشي آټو باید ورته ورکړم. دا موږ تاسو لاست لیکچر کې ویلې وه. سیف به کوم. ګورئ دا به ما سره سنټر ته راشي. ښه دا خو ما سره وشوه. نو زه راځم د دې د ټیکسټ فارمیټینګ لپاره. ګورئ لیکچر کې موږ تاسو لومړی څه شی ویلی وه، کلر ویلی و. نو په همدغه به ډیف کې زه ورته څه اساین کوم، ورته وایم چې کلر دې ته ورکړه. څه شی کوم رنګ کلر ورکړه، زه ورته وایم بلیک خو الریډي اساین دی، بلو ورته ورکوم. صحیح ده. دا چې څنګه سیف کوم، ګورئ د ټیکسټ کلر ما سره څه شی شو، بلو شو. صحیح ده. نو بلو ته رالی. د دې دغه هایټ نور هم زیاتوم، دا ورته وایم چې څومره که، دا ما سره 90px ورکړه. صحیح ده. دا لږ زیات شو د دې ټیکس نه، دا به زاید ځان لا وباسي. صحیح ده. ښه کلر ګورئ موږ ورته اساین کې د لومړی موږ سره کلر و، بل موږ سره چې ټیکسټ الاین دی
ټیکسټ الاین ګورئ ښه کله چې راشو په دغه باندې به د ټیکسټ الاینمنټ زه ورباندې کوم اپلای کوم زه ورته یم ټیکسټ الاین څه شی کا سنټر یې کا صحیح ده سنټر هم ورکولی شم سیف مې که ګورئ زما ټیکسټ سنټر ته راغی خو که چیرې سنټر تاسو نه انتخابوي دلته به موږ سره دوه بل هم شته چې لیفټ اینډ رایټ دی صحیح ده لیفټ به ورته انتخاب کوم دا ټول به بای ډیفالټ لیفټ ته راشي که چیرې زه لیفټ ورکوم او که نه ورکوم دا به همدغه بای ډیفالټ به د لیفټ سایډ ته وي که چیرې رایټ سایډ ورکوم ګورې رایټ ورته ولیکم ګورې دا ټیکسټ ټول به رایټ ته راشي صحیح ده نو ګورې موږ کولی شو ټیکسټ الاینمنټ لپاره په دغه طریقه دغه ویلیوز اپلای کړو ښه دې نه وروسته موږ سره راځئ ګورئ پرزنټیشن کې موږ سره نیکسټ پراپرټي ډایرکشن دی ښه ډایرکشن کې ګورئ موږ تاسو ته څنګه دا اپلای کړو ګورئ ښه تاسو ته موږ ډایرکشن کې زه تاسو لیکم چې ډایرکشن موږ سره ګورئ ښه هلته دوه ویلیوز موږ سره دي یو ایل ټي آر دی بل آر ټي ایل دی ایل ټي آر څه معنی او آر ټي ایل څه معنی ایل ټي آر معنی لیفټ ټو رایټ او آر ټي ایل رایټ ټو لیفټ ورته ویلی شو صحیح ده نو زه چې کله دا ایل ټي آر اپلای کوم زه دا سیف کوم ګورئ دا ما سره څه شی شو زه به اول دا راشم دغه الاینمنټ والا چې دا به زه څه شی کوم کمنټ به یې کوم صحیح ده تر څو زه دا اپلای وکولی شم لیفټ ټو رایټ ګورئ د لیفټ نه به شروع کېږي رایټ خواته به ځي خو بای ډیفالټ به دا ایل ټي آر وي صحیح ده چیرې کوم یو بل پراپرټي ورباندې نه اپلای شوی خو که چیرې دا راشو آر ډي ایل ورباندې موږ اپلای کړو دا هم کولی شو چې دا سیف کوم ګورئ رایټ ټو لیفټ به کېږي صحیح ده صحیح ده نو په دغه طریقه کولی شو دغه د ټیکسټ فارمیټینګ لپاره دا ډیکوریشن کې موږ دغه ویلیو ورته اساین کولی شو دا به هم زه کمنټ کوم را به شمه لاندې صحیح ده دلته موږ سره په بل چې دی په پریزنټیشن کې راکړل شوی دی ټیکسټ ډیکوریشن د دې څنګه کولی شو راځي دا هم تاسو اپلای کړو چې د ټیکسټ ډیکوریشن موږ څنګه اپلای کولی شو په خپل ټیکسټ باندې نو زه راځم لیکم ټیکسټ ډیکوریشن سوري ما غلط کړل ټیکسټ ډیکوریشن ګورئ ټیکسټ ډیکوریشن مې واخیسته ګورئ ښه دلته چې دی ما سره ځینې ډیکوریشن دي د دې لپاره ګورئ زه که چیرې راشم دلته تاسو ته دغه پراپرټیز وښیم نو ما سره یو چې دی انډرلاین دی زه کولی شم دلته انډرلاین ورته اساین کړم چې د هر یو ټیکسټ دا یو لاین لاندې ما سره چې راشي یو لاین به راځي لکه تاسو په ورډ فایل کې کتلی که نه کله تاسو یو لیکنه وکړئ د هغې لاندې تاسو انډرلاین راوړئ نو دلته هم تاسو کولی شئ که چیرې تاسو ضرورت وشو نو تاسو کولی شئ د یو ټیکسټ د شو کولو لپاره د هغې د انتخابولو لپاره انډرلاین کولی شئ انتخاب کړئ صحیح ده نو بل موږ سره یو بل پراپرټي د دې هم شته اوورلاین ویل کېږي دې ته اوورلاین ګورئ دا د ټیکسټ د پاسه لاین راوړي صحیح ده یا خط راوړي ګورئ که زیر تاسو ګورئ دلته دا بارډر چې دی تور دی او دې خوا بلو کلر سټارټ شوی دی نو ګورئ د هر یو لاین د پاسه یو لاین راغلی دی دا دې ته اوور لاین ویل کېږي صحیح ده بل موږ سره وګورم یو بل هم شته ما سره لاین تھرو دی نو کولی شو د هر یو لاین د پاسه یو د هر یو کرښې د پاسه یو لاین راشي صحیح ده نو دې ته څه شی ویلی شو لاین تھرو ویلی شو نو دا موږ سره ټیکسټ ډیکوریشن دی که چیرې تاسو داسې وکړئ چې یو هم نه غواړئ نو تاسو به څه وکړئ نن به ولیکئ لکه تاسو یو ډیکوریشن هم ستاسو په کار نه دی بای ډیفالټ به دا چې نن به وي صحیح ده نو موږ کولی شو چې د ټیکسټ ډیکوریشن کې دغه څو ویلیوز ورته اپلای کړو دا مې هم کمنټ کړه دې نه وروسته موږ سره څه شی دی دې نه وروسته موږ سره ټیکسټ ټرانسفارم دی ټیکسټ ټرانسفارم کې ګورئ دا دې سره دې کې موږ سره ځینې پراپرټیز چې هغه زه غواړم تاسو ته دلته منشن کړم ټیکسټ ټرانسفارم کې ټیکسټ ټرانسفارم کې ګورئ موږ سره لومړی چې دی کپیټالایز دی موږ کولی شو کپیټالایز انتخاب کړو زموږ په پیراګراف کې هر یو ورډ چې سټارټینګ کوم تورې ولري هغه به کپیټالایز لکه ګورئ لورم کې چې دی دا ایلټ کپیټالایز شوی دی دې کې د آی شوی ده د ډالر کې ډي شوی ده همداسې هر یو توری په پیراګراف کې چې هر یو ورډ سټارټینګ ولري هر یو ورډ کوم توري نه سټارټ هغه به ورسره شوي کپیټالایز شوی وي که چیرې زه راشم دلته ما سره بل هم شته زه کولی شم تاسو ته ووایم چې کپیټالایز نه وروسته موږ سره څه شی ده موږ سره لوور کیس هم انتخابولی شو لوور کیس موږ داسې ویلی شو چې دا لوور کیس سوري زه به راشم دا لوور کیس تاسو ته سلیکټ کوم او سیف به یې کوم ګورئ هر یو توری موږ سره لوور کیس ته راغی که چیرې هغه فرسټ د پیراګراف فرسټ توری او سیکنډ او تھرډ او هر یو ورډ د A to Z ټول موږ سره لوور کیس کې راځي که چیرې زه راشم دلته ووایم چې اپر کیس ورته انتخاب کوم سیف کوم ګورئ هر یو ورډ د پیراګراف هر یو توری چې لیکل شوی ورډ A to Z ټول اپر کیس ته واوښتل صحیح ده
نو کولای شو موږ هر یو ځای کې که چیرې موږ ته کوم یو تورې په کار و چې موږ کپیټالایز کړو یا کوم ورډ هغه ټارګټ کولی هم شو یا پوره پاراګراف هم ټارګټ کولی شو چې دغه ویلیو ورباندې اپلای کړو صحیح ده. نو دا موږ سره د ټیکسټ ټرانسفارم پراپرټي صحیح ده. نو زه راځم دا کمنټ کوم تاسو ته او راځم بل موږ سره ګورو چې پریزنټیشن کې موږ سره کوم یو دغه راکړ شوی دی صحیح ده. زه به دلته سوري زه به دا راوالم او دغلته چې دی دا ډیلډ بیکم صحیح ده. ښه دا موږ سره څه شی شو سوري موږ سره د کمنټ هغه لاست بریکټس موږ سره راغلی په دغلته هغه مې راسیټ کړه. خراب شو پریزنټیشن ته موږ سره ګورئ ښه ټرانسفارم څخه لاین هایټ دی او ټیکسټ انډنټ دی. لاین هایټ څنګه ویل کېږي ګورئ ښه راځئ دا تاسو ته موږ ویلی شو چې لاین هایټ چې دی ما سره څه کار کوي صحیح ده. لاین ډیش هایټ صحیح ده. لاین هایټ څه لپاره کارول کېږي او دا موږ څنګه کارولی شو دا د دې لپاره کارول کېږي چې د دې لاینونو ترمنځ موږ سپیس ورکړو صحیح ده. زه 10 px ورکوم ورته 10 px فاصله ما ته راواخله د هر یو لاین په منځ کې صحیح ده. ګورئ لاین هایټ کې موږ سره هر یو کې 10 px راواخسته خو که چیرې دا کم اوسي زه به دا 30 ته واړم او سیو یې کړم. ګورئ هر یو منځ کې 30 px ما سره لاین هایټ راغی صحیح ده. نو د لاینونو ترمنځ دا فاصله او د هایټ څه ویلی شو لاین هایټ ورته استعمالولی شو صحیح ده. نو تاسو کولی شئ په د دې پراپرټي څخه هم استفاده وکړئ تر څو او بل موږ سره ټیکسټ انډنټ دی صحیح ده. ټیکسټ ډیش انډنټ به لیکئ صحیح ده. ټیکسټ انډنټ څه کار کوي راځئ زه به دا سیف کړم چې هغه خپل فارمیټ ته ووړي او زه ورته یم ټیکسټ انډنټ کې دا به څومره ورکوم ویلیو 50 px ورکوم او دا سیف کوم. ګورئ کله چې زه 6 سوري دا چارج هم لري زه مالې پی سي ښه ټیکسټ انډنټ کې ګورئ ښه کله چې موږ ټیکسټ انډنټ ورکړه دغه لومړی توری چې دی دا ما سره لږ فاصله واخیسته رامخکې شو صحیح ده. ځینې پیراګرافونو کې به تاسو لیدلی وي چې کله هم دغه لومړی توری لږ فاصله لري د پیراګراف د نورو لاینونو څخه. نو ټیکسټ انډنټ د همدې لپاره کارول کېږي تر څو موږ د نورو سره ورته فاصله ورکړو صحیح ده. نو دا ټیکسټ انډنټ موږ سره بل څه شی دی په خپل پریزنټیشن کې ګورئ موږ سره لیټر سپیسنګ دی ورډ سپیسنګ دی صحیح ده. ورډ سپیسنګ او لیټر سپیسنګ څخه استفاده کولو باندې موږ تاسو ته راځئ دلته دا اپلای کوو. ګورئ ښه لیټر سپیسنګ دی موږ سره لیټر سپیسنګ څه معنا د هر یو توري ترمنځ موږ ته باید څه وښیي سپیس وښیي فاصله وښیي. که چیرې زه دې ته ووایم چې 10 px دا هر یو توری د یو بل نه فاصله واخلي نو ګورئ هر یو توري ترمنځ ګورئ دا 10 px دی دا 10 px دی د آر او ای ترمنځ 10 px د ای او ام ترمنځ 10 px صحیح ده. که چیرې دا زیات وي تاسو کولی شئ دا کم هم کوئ تاسو ورته 2 px کا نو ګورئ هر یو ترمنځ موږ ته 2 px فاصله راغلی صحیح ده. دا چې د هر یو ورډ ترمنځ څومره فاصله ده هغه جدا ده صحیح ده. ښه راځو دا خو موږ سره لیټر سپیسنګ زه به دا کومنټ کوم دغلته او زه به ورته وایم چې دا داسې وکړه ورډ سپیسنګ راته راواخله صحیح ده. ورډ سپیسنګ زه ورته وایم سپیسنګ صحیح ده. ورډ سپیسنګ مې راواخیسته ما ورته ویل د هر یو ورډ د هر یو کلمې ترمنځ ما ته فاصله راواله زه 5 px ورته ورکوم صحیح ده او دا سیف کوم. ګورئ هغه لیټر سپیسنګ ختم شو اوس د ورډ ترمنځ دا فاصله راغله صحیح ده. ورډ سپیسنګ دې ته ویلی شو صحیح ده. نو که ورډ د هر یو لغت ترمنځ تاسو سپیس غواړئ نو تاسو به ورډ سپیسنګ کاروئ صحیح ده. دا تاسو زیاتولی کمولی هم شئ صحیح ده. دا موږ سره ورډ سپیسنګ بل موږ سره وایټ سپیسنګ دی. ښه وایټ سپیسنګ څه ته ویل کېږي وایټ سپیسنګ د دې لپاره دې ته ویل کېږي ګورئ ښه زه ورته وایم چې نو ریپ ورته انتخابوم ورته وایم چې دا سیف کراته. ګورئ نو ریپ څه کار کوي کله چې دا موږ ورته دا ویلیو وایټ سپیسنګ ته ورکو نو زموږ ټیکسټ چې دی که نه د هغه ټاکلي بارډر نه وځي صحیح ده. لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې لیکنه وکړه او هغه به د براوزر د یو سر څخه بل سر ته ورسېده او هغه به موږ بیا د آلټ زیډ په واسطه به ریپ کړو صحیح ده. نو که چیرې دلته نو ریپ ولیکئ نو دغه کوم څومره چې دا ستاسو کنټاینر دی دا ډیف دی د هغې د بارډر نه هم دغه ټیکس وځي. خو که چیرې تاسو غواړئ ونه وځي نو تاسو ریپ به ولیکئ صحیح ریپ ویلیو به ورته انتخاب کړئ نو دا به راشي په خپل ډیفالټ حالت ته. که چیرې دا ریپ لیکئ او که نه لیکئ دا به ډیفالټ حالت کې به نو ریپ انتخاب شوی تر څو دغه ټیکسټ ریپ شي په دې ډیف کې ځان اډجسټ کړي صحیح ده. نو دا موږ سره څه شی د وایټ سپیسنګ فنټ سایز دی موږ سره ګورئ ښه راځئ موږ دلته خپل فنټ سایز لرو تاسو کولی شئ چې ټیکسټ فنټ سایز سوري ویم ټیکسټ
ډایرکټ فونټ سایز به لیکو. فونټ ډیش سایز مونږ ورته ورکو. سیده د دې فونټ چې د سایز مونږ سره کم دی نو زه غواړم چې دا زیات کړم. ګورئ لارج دی مونږ سره، لارجر دی، میډیم دی، سمال دی، سمالر دی، ایکس لارج دی، ایکس سمال دی، ډبل ایکس لارج دی. صحیح ده، هر یو تاسو کولی شئ انتخاب کړئ. زه راځم لارج انتخابوم او دا سیف کوم. ګورئ دا ټیکس ما سره یو څه اندازه غټ شو. صحیح ده، زه راځم دا ورته دا پاکوم او ورته وایم چې نه لارجر انتخاب کړه. صحیح، ورته لارجر انتخابولی شو، ایکس لارج انتخابوئ. هر یو سایز چې ستاسو خوښه نو هغه کولی شئ تاسو ورته سلیکټ کړئ. سمالر، سمال، هر یو سایز په فونټ سایز کې به تاسو ورته ورکولی شئ. لکه ډبل ایکس لارج زه انتخابوم، دا سیف کوم. ګورئ دا به ما سره په ټیکس کې چینجز راوړي. لکه زه دا به ریفرش هم یو ځل. ګورئ نو دا ما سره څه شو، د دې سایز او د دې فونټ د هغې ډیپ مطابق به زیاتېږي. نو دا موږ سره د فونټ سایز چې د فونټ په تر باندې موږ کولی شو د خپل ټیکس کې چینجز راوړو، د هغې فونټ زیات کړو، د هغې په هغې کې تغیرات راوړو. صحیح ده، نو راځو موږ نیکسټ موږ سره چې دی ټیکس شیډو ده. شیډو اصلا کې څه ته ویل کېږي، د ټیکس شاته چې کوم یو داسې شیډ غوندې راځي، دغه سیوري غوندې راځي، هغه به موږ ورته انتخابوو. صحیح ده، نو د دې په واسطه کولی شو ټیکس شاته شیډ راوړو چې تاسو ورډ فایل کې به تا هم داسې هم ویلی وي. لکه کله تاسو ډیزاین ته لاړ شئ د ټیکسټ، هلته کولی شئ ځینې نور فارمیټس چې هغه ورته انتخاب کړئ. نو په ویب ډیولپمنټ کې د سی ایس ایس په واسطه موږ کولی شو ټیکس شاته شیډ هم راوړو. نو راځو دلته په چې دی موږ دا تاسو ته پریکټیکل ښیو او په خپل وي ایس کوډ ته به راشو، دا تاسو ته عملي کړو. نو د دې لپاره چې موږ دغه ټیکس شیډو ور باندې اپلای کړو، زه غواړم چې دا په خپل وي ایس کوډ کې کوم یو اضافه دا ډیف مې چې اخیستی دا هم لرې کوم. غواړم چې دا لرې کړم، دې کې زما څه کار فعلا نشته. نو زه غواړم چې هغه په H1 ټیګ باندې اپلای کړم. دا مې سیف کړ او دا مې ریفرش کړ. ګورئ دا زما څخه لرې شو. صحیح ده، نو د دې څخه وروسته دغه ډیف ټیګ چې کوم یو سی ایس ایس کوډ ما ورته لیکلی دی دا هم زه لرې کوم. صحیح ده، دا هم ترې نه پاک کوم. نو دلته به هم را سره دا صفحه پاکه شي. صحیح ده، نو زه راځم په دغه HTML فایل کې زه ورته یو H1 ټیګ رالم او H1 ټیګ باندې زه دا اپلای کوم. صحیح ده، H1 ټیګ کې ورته لیکم څه ټیکسټ چې ویلکم یا ویلکم نه لیکم، ویب ډیولپمنټ لیکم. صحیح ده، ویب صحیح ده، دا مې ولیکه. صحیح ده، دا مې سیف کړ. ګورئ کله چې دا سیف کوم راشم په خپل سټایل ډاټ سی ایس ایس فایل کې دلته ورته لیکم چې H1 دی ما سره، هغه راته ټارګېټ کا. دا مې ټارګېټ کا او رالم دلته. ګورئ دې لپاره به زه څه کوم، دې لپاره به زه اول دغه الاینمنټ انتخابوم، ټیکسټ الاینمنټ ورته وایم چې دا ما سره سنټر ته راشي او دلته ور باندې دا باقي کوډ اپلای کوو. صحیح ده، نو دا مې سنټر ته که ورالم ورته وایم چې ټیکسټ شیډو راته اپلای کوه ور باندې. راځئ ګورئ دلته ما شیډو الریډي راغلی دی. دې کې موږ سره درې خبرې دي. فرست چې کوم یو ویلیو موږ ورکو که نه، لکه وګورئ ما سره فرست ویلیو به څه وي، زه ورته وایم چې 5px ورته ورکه، سیکنډ ویلیو ورته 3px کا، او تھرډ کې چې دی دا کوم یو بلرینګ چې راځي هغه ورته زه څه وایم، هغه به لږ ورته کم کړو چې 2px به ورته انتخاب کړم. سیده دا به زه سیف کړم. ګورئ ښه دلته ما سره څه شی رالی. ګورئ همدغه کوم یو ویب ډیولپمنټ کوم یو ټیکسټ چې ما لیکلی دی که نه، د دې څه شي موږ سره دغه شو. شاته ګورئ یو شیډو راغلی دی، خو دا شیډو د رایټ سایډ ته لږ ځان دغه کړی دی. صحیح ده، نو زه غواړم چې دغه شیډو چې کوم یو راغلی دا باید د لیفټ سایډ ته لږ دغه شي. صحیح ده، نو زه ورته څه شی وایم، زه ورته وایم ته داسې وکړه دا ماته ماینس کې راکړه دا فرست ویلیو. ګورئ دا فرست ویلیو مې ماینس کې کړه، نو دا د لیفټ سایډ ته ځان راتاو کړم. او که چیرې تاسو دا همداسې په خپل حالات باندې پرېږدئ نو دا به څه شی شي، دا به خپل د رایټ سایډ ته ځان رافلوډ کړي. صحیح ده، او بل موږ سره دغه سیکنډ کې چې دی که نه، ګورئ که چیرې زه دا ورته 10px کړم که نه، ګورئ دا به څه شي، دا به لاندې رافلوډ شي. نو مطلب د دې دا چې دا فرست ویلیو مونږ ورکو دا به داسې افقي شکل به د دې دا شیډو اخوا دې خوا کوي، یعنې رایټ سایډ ته او لیفټ سایډ ته به فلوټ کوي. او که چیرې دا سیکنډ ویلیو وګورئ، که چیرې دا ورکو دا به په عمودي شکل یعنې هاریزنټ ورټیکل باندې په عمودي شکل باندې به دا د دې ویلیو اپ اینډ ډاون کوي. صحیح ده، یعنې دغه شاته دا ټیکسټ چې دی دا شاته دا شیډو چې مونږ ښودلی ده دا به د دې سیکنډ ویلیو په واسطه باندې موف کېږي. که چیرې دا مونږ ګورئ ښه 10px دی که نه،
که چیرې زه دا ماینس کې ورته اساین کما نو دا به چیرته ځي دا به بره خواته فلوټ کیږي صحیح ده او دا تھرډ ویلیو چې دی دا موږ سره څه شی دی دا د دې بلرینګ دی صحیح ده که چیرې زه دا ورته 5px کوم ګوره بلروالی به زیات شي ګورې هغه شاته چې کوم شیډو دی هغه ډیر زیاته شو صحیح ده نو په دې کې موږ دغه 3 ویلیو اپلای کولی شو چې فرست به دا په افقي شکل وي نه سیکنډ دا چې ویلیو چې ورکو دا په عمودي شکل وي او دا تھرډ ویلیو چې دی دا به موږ سره شوي د دې بلرینګ به وي د دې دغه شاته چې کوم شیډو دی هغه به بلر کوي موږ سره صحیح ده نو دا دی موږ سره د ټیکسټ شیډو په نوم باندې کوم پراپرټي چې موږ ورته 3 ویلیو اساین کولی شو ښه نو راځو خپل دغه ویډیو دغه لیکچر پای ته رسو چې موږ په نن لیکچر کې تاسو دغه ټول پراپرټیز د سره د ویلیو اپلای ک په سی اس اس کې نو کولای شئ دغه ویډیو زموږ د نور ملګرو سره ځان ته شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل څخه لازمي لیدنه وکړئ او زموږ په دغه ویډیو باندې خپل کولای شئ ښایسته کومنټ وکړئ او کوم چېرته هم څه مشکل یا کوم پوښتنه پیدا کېده تاسو کولای شئ په کمنټ کې موږ سره شیر کړئ او لایک او شیر حتمی او لازمی وکړئ